رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واصلح حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاسو ورور تاسو ملګری قاری صابر یو ځل بیا تاسو ته مخاطب یم ملګرو ملم جبې ته راغلی یم. تاسو به په دې ویډیو کې زموږ د کلیپونه یې د هر څه به یې تاسو چې ډېرې زیاتې واورې پرتې ډېره زیاته یخني ده او نن یو ځل بیا د رفیع الله سره چې د هغه معذوره خویندې د هغه یو ورور دی چې په مدرسه کې دی فلحال په دې ټایم باندې اوس راځي او د دوی داسې بیماري ده چې سمرین ده او جویریا دوی باندې الله یو داسې بیماري کې ښودلې چې د دوی د هډوکي د خپله ځان نه ماتېږي او په دوی باندې الله داسې یو بیماري مسلط کړې ده. دوی سره کله زما پیله ملاقات وشول الحمدلله دوی سره زما د دویمه پیله ده د امداد چې زمونږ کوم ملګری دی په لندن کې د هغه د طرفه دا راغلي دي مخکې هم د هغه له طرفه څه پیسې راغلي وې 22700 روپۍ موږ دوی ته وصول کړي وې دا دی الحمدلله د دوی دپاره راغلي دي 27000 روپۍ 27000 روپۍ راغلي دا زه اوس انشاءالله رفیع الله ته حواله کوم هم خو په دې یو څو خبرو باندې زه تاسو آګاه کړم چې د دوی زندګي ډېره زیاته ګرانه ده. یو طرف ته دا واورې شي یو طرف ته دا مشکلات شي ګرځېدل پکې ډېر ګران دي. مونږ رالو دومره یخني وه چې زموږ نه خپې څه مې ولیدې حالانکې خپل ګاډی را سره و هیټر پکې و هر څه ورپکې و ګرځېدل په دې ځای کې استوګنه کول ډېره ګرانه او بل طرف ته چې بیا بېوسي شي او په دې کې لاندې ګاډي نه ځي چې یاره چاله څه اسباب راوړي چاله چې دی نو مټیریل راوړي کوم چې د خوراک څښاک د اغوستن د څه د دې شي انتظام چې دی نو هغه څه یعنې هغه خلک یې کولی چې کم سړي سره پیسې او هر سړي ته پته لري چې نن سبا څه کېږي که نه دا هر څه په پیسو باندې کېږي او چې کم سړی غریب وي که نه نو هغه بیا څه یا به یې ګوری په فوټپاتونو باندې به یا به یې ګوری سوالونه به کوي یا چې دی نو د هغوی به یو خرابه زندګي د هغوی د بچو نه به مدرسې نه به سکولي نه به جوماتي هیڅ به نه زما د ویډیو مقصد دا دی چې د رفیع الله سره به انشاءالله العزیز مونږ ودرېږو خامخا ډېره سخته یخني ده تاسو به دا وینئ مونږ چې په دې کومه کمره کې ناست همدا د دوی کور دی د دې نه سیوا پکې څه نشته مونږ چې راننوتو د مخې ته وړه ډیوډۍ ده او دا یوه کمره ده په دې کې د رفیع الله د زندګي ده او په پوټونو باندې واوره پکې پرته ده. رفیع الله په خپله په یو هوټل کې کار کوي چې هغې کې د هغه 8000 یا 10000 روپۍ تنخواه ده او دلته په دې دریو یو رور دی او یوه جویریا یو سمرین په دوی باندې تقریبا نازي 15000 روپو نه د 20000 روپو پورې یوه میاشت نو چې 10000 روپۍ یا 8000 روپۍ میاشت هغه آمدن دی او دلته 20000 روپۍ د دوی سره د بیمارۍ لګي نو په خپله سوچ وکړئ چې یو سړی به اغوندي سه به پخپو کوي سه به خوري سه په دې باندې به خامخا خرچه راځي. رفیع الله ته د دې خبرې ډېر زیات مشکلات دي. د رفیع الله پلار وفات دی رفیع الله چې د کور واحد کفیل دی د ده شپږ خویندې دي چې هغه هم دته په کور ناستې دي دلته د رفیع الله نه کشرې دي خو دا ټوله کورمه چې دی دا دته صرف په 8000 روپو کې سره د بیماریانو سره د تکلیفونو سره د رنج بیماریانو د هر څه سره چې دی نو مخ ته ده په 8000 روپو کې هر څه کور کوي. نن سبا د یو سړی سوچ وکړي نو زه یم چې 8000 روپۍ نه په 15000 روپۍ هم یو سړی خپل کور نشي ساتلی. ما خلک ولیدو یاره وایي زما 10000 تنخواه ده 14000 تنخواه ده زه پکې بیل ورکړم که زه پکې څه ورکړم یو کس پسې چې بیل راځي نو د 8000 روپو نه د 9000 روپو نه کم بیل نه راځي نو دا راته ووایي چې د دې نه پس چې بیا سړي خوراکي د وړو بوجای کم ته رسېدلی چیني کم ته رسېدلی دي نور خوراک کم ته رسېدلی دي ځکه تاسو ته د دوی د جامې وښیم د دوی د جامې ډېرې زیاته بېکاره دي زما خولې دا خبره نه راځي دا خبره که ځینې کتونکي اوري اورېدونکي اوري که نه نو دا خبره مایند کوی ما خو د دوی د جامې ډېرې زیاته بېکاره دي دا د اغوستن قابلې نه دي خو دا مجبوري ده د مجبورۍ د لاسه یې دا اغوستي دي څه دي څه وکړي چې نه اغوندي نو هم ګزاره نه کېږي او چې اغوندي نو هم د اغوستن قابلې نه دي نو په مونږ او تاسو باندې خو دا فرض دی چې په مو تا باندې الله پاک رحم کړی دی فضل الله باندې کړی دی چې ما ته خپل بچي له یو سویټر راوړو ما ته خپل بچي له بوټ راوړو ما ته خپل بچي له چې داسې د جیم یو اسباب راوړو چې دا سوال سوچ هم وکړو که نه چې یاره کېدای شي زما په دې ګاونډ کې دغه شانتې څوک شته چا بچي به داسې وي راشي د هغوی دپاره دی د 15 بچي دي د یو دپاره به یې وکړو 2 بچي دي د یو دپاره به یې وکړو 15 وله یې مه کوئ یو وله یې وکړئ نو دا په موږ باندې فرض دي خو دا موږ هر څه هېر کړي شاته کړي دي ځکه چې موږ صرف یو دنیا مخې ته کړې ده. د رفیع الله نه به یو شارټ کټ دوی تپوسونه کوو رفیع الله ته د څه کومو خبرو ضرورت دی رفیع الله ته د څه شي مشکلات دي هغه تاسو ته په یو څو مختصر الفاظو کې ووایي او دوی ته چا پیسې
را رسېدلي وي مخکې د هغې په باره کې به راته هم ووایه دا به راته هم ووایه چې یاره رفیع الله ته څومره پیسې را ورسېدې رفیع الله دې خلکو ته چې ته څه وایې ووایه ورته ښه په زوره یې ووایه. السلام علیکم، زه رفیع الله خبرې کوم د منظور جاوید. موږ ته مشکلات خو دلته ډېرې واورېدې، تکلیفونه یې دلته واورې، 5-6 فوټه واورې پرتې دي، ډېره خرچې راوړو، د پیسو تکلیف یې، ډاکټر ته راتلو، د خشاک تکلیف یې، موږ به اوړي دا نه سکول ته ځو کار کوو، د خشاک را نه شو راوړی، بیا په جیم یې اخیسته. خو دا ویم چې زما د خویندو او د ورور د علاج وشي، موږ سره په کور تعاون وشي. او بلې پیرې نه موږ پیسې را لېږلو، د هغو هم ډېره شکریه ادا کوو. اوس یې بیا راولېږلې دي، ډېره شکریه ادا کوو، الله دې ولله ډېرې ورکړي. مخکې ما څو روپۍ درکړې وې؟ 22,700. او اوس دا څو دي؟ دا شمار که 22 23 24 25 26 27,000 روپۍ رفیع الله ته ماشاءالله دغه شولې. ته ورته څه وې ګلو؟ تاسو څه پکار دي ووایه، څه پکار دي؟ سمرین چې ده شرمېږي او دا ډېره ښکلې ګلالی ده، خو د دې لاسونه ته لاسونه داسې که دې خلکو ته وښیه، دا لاسونه داسې که دې لاسونو تاسو کتی شئ، دا لاسونه د تاسو ته اندازه لګي، د دې د لاسونو دا بیماریانې دي. دا ته د لاس داسې که ګلو د د دستانې پرتې ته رالږ لږه دې ته وګوره، د لاسونو نه به تاسو ته پته لګي، د لیاقت نه به تاسو ته ته دې لکه وګرځه ګلو، وګرځه دغه ځای نه راشه، داسې د دې خوا نه راشه، داسې راشه داسې لاړه شه، داسې لاړه شه. د ګرځېدو نه به تاسو ته پته لګي چې څه حساب دی. بس دغه هر څه ستاسو د وړاندې دی، تاسو ته مخې ته کېښوده، د رفیع الله سره به خامخا ودرېږو. په سکرین باندې تاسو ته نمبر ښکاري، په دې باندې رابطه کولی شئ ټولو ملګرو نه، او بالخصوص د هغه ملګري چې کوم دا امداد را لېږلی دی رفیع الله دې د هغو ډېره زیاته شکریه د زړه تل نه ادا کوو. او د هغه ملګرو هم ادا کوو چا چې دا زموږ ویډیو شیر کړی چا ته رسېدلی او چا په د شیر کېدو په وجه باندې د دوی سره دا کوم امداد کېږي، د هغه ملګرو هم ډېره زیاته مننه، ډېره زیاته شکریه د زړه تله. کیمرامین شهاب سره خپل ورور قاري صابر له ورکړي اجازه د دوی الله په امان. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.